نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مازیګر مونږ په مسجد نبوي کې وکړو او 10,000 صحابه کرام د ځان سره مرګري کړو او زه چې زو مکه مکرمه باندې حمله کو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبیانو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دوه بیبیانې ملګری وي ام سلمہ رضی الله تعالی عنها او میمونه رضی الله تعالی عنها دا دواړه بیبیانې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې سفر کې وي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام جحفی ته ورسید ذوالحلیفہ نو الته سره حضرت عباس رضی الله تعالی عنه میلو شو چې د خپل کور سامان په سارو باندې بار کړی دی او خپل بچی ور سرم دی او کور والا ور سرم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عباس تر چرته رواني ورته وی د الله پاک پیغمبره زه درتلم مدینه منورې ته ما هجرت کو زه خو تام پسې در رواني مته خو دې خو را رواني نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل خپل اهل او عیال او سامان چې کم دی دا مدینه منورې ته ولېږه او ته زمونږ سره مرګري شې مونږ په مکه باندې حمله کوو نو ته زمونږ سره جهاد ل روان شه نو عباس رضی الله تعالی عنہ دغه ځای نه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مرګري شو اصل کې د عباس رضی الله تعالی عنہ مخکې مسلمان شوی دا مخکې نه مسلمانو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی زه مدینه منورې ته هجرت کوم درځم خو نبی علیہ السلام به منع کوي عباس ته مرزا ته مکه کې پاتې شه خپل اسلام پټ د خلکو نه وساته دې د پاره چې مونږ ته د مکه د خلکو خبر راکای ته مونږ پسې مرزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ د مقام جحفی نزان سره مرګره کوي عزت زمونږ مرګره شچزو بیا مخ کې تل یو بل مقام دی چې هغه ته مقام ابوا ویل شي چې الته کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل صحابه کرامو سره ورسېدو نو الته سره یو درې تنه نور مرګ میلو شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو ابو سفیان دا ابو سفیان نه دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی نو یو ابو سفیان دویم عبد الله بن امیہ دا دوه تنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مقام ابوا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دا دوه تنه میلو شو یو ابو سفیان او دویم عبد الله بن امیہ ما درته وی دا بل ابو سفیان دی دا د نبی علیہ السلام د تر زوی دی ابو سفیان ابن حارث د حارث زوی دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی رورو مو د ابو سفیان رضاعی رورو ځکه نبی علیہ السلام د حلیمی بی بی په خوړلیو کنه او د ابو سفیان هم د حلیمی بی بی په خوړلیو نو دا دواړه رضاعی رورو مو نو د نبی علیہ السلام د تر زوی مو رضاعی روري مو او دا د نبی علیہ السلام د وړوکوال ډیر سخت ملګری وو داسې ملګری وو چې نبی علیہ السلام بچرته و نو دی به ورسره وو داسې کنه په دې وړوکوالي کې مرګتیا وي د هلکانو کنه نو دې ملګري وو د تره زامن مو ملګري مو چې چېرته به نبی علیہ السلام هلته به سره د ابو سفیان خامخا موجود و داسې مرګتیا وه ډېر یو بل باندې مین وو خو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه کنه نو د ټول نه سخت دشمني د ابو سفیان شو او داسې دشمن شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د نبی علیہ السلام خلاف اشعار به جوړول بیا او ډمې به یې راوستې او هغه به یې ګډولې خلکو ته به وي چې تاسو دې پیغمبر له راځئ زه درته د هغې نه ښکلی مجلس لګومه زه درته د هغې نه ښکلی یو مجلس لګوم دې له ولې نه راځئ چې هغه خواله ځئ دومره د نبی علیہ السلام سخت دشمن و یا هغه چې د وړوکوالي ملګری و چې کله نبی اسلام د پیغمبرۍ دعوه وکړه بیا هغه چې د ټولو نه سخت بدترین دشمني دی شو د نبی علیہ السلام په سپکاوي کې به اشعار ویلو او حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ به بیا دله جواب ورکو د نبی علیہ السلام د طرف نه دا بل چې عبد الله بن امیہ دا د نبی علیہ السلام د خپل د ترور زوی دا د عاتکې زوی و د عاتکه بنت عبد المطلب د نبی علیہ السلام ترور و د پلار د طرف نه د پلار د طرف نه چې کومه د نبی علیہ السلام ترور دا غي زوی عبد الله ابن امیہ د نبی علیہ السلام د خپل سکه ترور زوی و
خو دیم د نبی علیہ السلام ډیر سخت دشمن و. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اسلام دعوت ورکو نو دی عبد الله ابن امیہ ورته سوي ته ماته د اسلام دعوت راکړه چې زه پیغمبر یم. نبی علیہ السلام او زه الله رښتینی پیغمبر را لېږلم. دی عبد الله ابن امیہ ورته وی کنه وی کو ته چرته اسمان ته وخېږه زه درته ګورم چې ته اسمان ته روانې او اسمان کې یو سوره وشو ته په هغې کې ننوځې او د هغې طرفه در سره فرشتې ملګري او تا یو خط راغستی د الله د طرف نه او په هغې کې الله لیکلي چې دا زما پیغمبر دی بیا دې نه منم. دا دومره بیا د نبی علیه السلام سخت دشمن شو دومره سخت دشمن شو. نو په مقام ابوا کې دا دواړه د نبی علیه السلام سره میلاو شو. چې دوی میلاو شو صحابه کرام ورته تپوس وکړه که تاسو چېرته ځئ وایي موږ خو مدینې منورې ته در روان وو په نبي علیه السلام باندې ایمان مو راوړو. صحابه کرام راله نبی علیه السلام له زیری ورکو وی د الله پاک پیغمبره ستا د وړوکوالي هغه دوست ابو سفیان او ستا د خپلې ترور زوی عبدالله ابن امیه هغه دواړه مسلمانېږي اجازه ته ورکړه چې راشي کلمه ورته ووایي. نبی علیه السلام وفرمایل زما مخې له مه راولئ زما مخې له مه راولئ. صحابه کرام حیران شو د الله پاک پیغمبره تا خو به د دوی دپاره ډېرې دعاګانې غوښتې ته خو به په دوی پسې ډېر زیات خفه وې او دعا به دې غوښته چې الله یو مې د وړوکوالي ملګری دی یو مې د ترور زوی دی الله دا مسلمانان کا او اوس چې هغه مسلمانېږي ته ترې مه خاړئ. نبي علیه السلام وفرمایل بس ما خوالی مه راولئ دوی ما ته ډېر تکلیف راکړی دی دوی ما ته ډېر زیات تکلیف راکړی زما خوالی مه راولئ. هر صحابي به راته خوشحالېده به په نبي علیه السلام به یې زیری کو چې د الله پاکه پیغمبر ستا د وړوکوالي دوست ابو سفیان او ستا د ترور زوی عبدالله ابن امیه مسلمانی کی رای ولو د نبی علیہ السلام د طرف به ته جواب میلو شو ما خوالی مراولی ما خوالی مراولی. د نبی علیہ السلام سره ام سلمہ رضی الله تعالی عنها په دې سفر کې دوی هغې ته وویل وي ته زموږ لږ سفارش وکړه نبی علیہ السلام ته که نه. نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها راله نبی علیہ السلام لره وی د الله پاکه پیغمبره ستا د نبوت او ستا د خو اخلاقو نه خو پردی خلک محرومه نه دی دا یو دی د وړوکوالي دوست دی او بل دی د ترور زوی دوی به ستا د اخلاقو نه څنګه محرومه ځي. د الله پاکه پیغمبره اجازت ول ورکړه چې راشي چې ایمان راوړي. نبی علیه السلام ورته وفرمایل ام سلمه ډېر تکلیف یې راکړی دی دواړو نو دې دواړو ډېر تکلیف راکړی یو زما په سپکاوي کې اشعار جوړولو او دې بل ته ما خبره وکړه د ایمان نو ده ماله داسې جواب راکړو چې کو د الله د طرف نه سره فرشتې راشي او ماله د الله د طرف نه خط راوړي بیا دې نه منم داسې جواب د ماله راکړی دی. دوی رالو علي رضی الله ام سلمه رضی الله تعالی سپارش کوي د الله پاکه پیغمبر زما امید دی چې دا به ستا نه محرومه نه پاتې کېږي زما امید دی چې ته به دوی محرومه کوې نه. دلته کې دوی دواړه راله علي رضی الله تعالی عنه لره علي رضی الله تعالی دوی دواړو ته وي زه درته یوه طریقه ښیم کېدای شي نبی علیه السلام تاسو معاف کوي څنګه داسې وکړئ که نه چې تاسو لاړ شئ چاته وایئ ما او ډایرکټ د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ په خپله ورشئ چاته وایئ ما او چې د نبی علیه السلام مخې ته ودرېږئ که نه نو دا آیات په ووایئ تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین. دا آیت په سوره یوسف آیات مبارکه ده چې کله د یوسف علیه السلام ورونه راله یوسف علیه السلام ته ودرېدل او وی پیژنده چې دا خو زموږ ورور دی او موږ کوی ته ورته وکړی و او الله د هغه نه څه جوړ کړی دی بادشاه او پیغمبر یې جوړ کړی دی د ملک بادشاه دی اوس موږ خو کوی ته ورته وکړی و. نو وروڼو یې وي تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله الله ته په موږ باندې غوره کړی موږ خطا کار ته الله غوره کړی په موږ باندې موږ نه خطایي شوې ده. ویلاړ شي د نبی علیه السلام وړاندې ودرېږئ د نبی علیه السلام او د آیت مبارکه تاسو ووایئ. ابو سفیان چې څنګه راغی او نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېد که نه دا آیت وي تالله لقد آثرک الله علینا وان کنا لخاطئین قسم په الله د الله پاکه پیغمبره الله ته په موږ غوره کړې خو موږ خطاکارو موږ نه پوهېدو. چې کله دا آیت ولوستو نبی علیہ السلام چې ورته څنګه وکتل نو نبی علیہ السلام ولې جواب ورکو ویلا تسریب علیکم اليوم په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی یغفر الله لكم وهو ارحم الراحمین الله به تاسو ته بخښنه وکړي الله ډېر رحم کوونکی دی زه تاسو مسلمانان شوئ. ګوره نبی علیہ السلام به چې څوک به ورته مخامخ راغی بیا به نبی علیہ السلام مخ مبارک نه شو ټینګولی ورته نبی علیہ السلام ورته وفرمایل لا تسریب علیکم اليوم په تاسو هیڅ ملامتیا نشته دی خیر دی به کو ماته خو هر څه ویلي ما معاف کړي یې. بیا
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله تاسو چې مخکې ما سره څه کړي دي اسلام هغه ارس تاسو ختم کړو هغه ارس تاسو ختم شو د اسلام د وجه نه ټول ګناهونه درته الله معاف کړو دی ابو سفیان بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مدح کې اشعار ویل په مدح کې به اشعار ویل او دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخامخ نه راتو نه براتو د نبی علیہ السلام نه به څنګه څنګه ته ګرځیدو او هانه کې نبی علیہ السلام بوله د جنت زیری ورکول اے ابو سفیان اے زما د وړوکوالي مرګریا اے زما رضاعی ورته خو جنتی نبی علیہ السلام بوله د جنتی زیری ورکو خدای به شرمېده په خپل کړو باندې دوم رستو مانو او دا رنګي عبد الله ابن ابي اميه دغه با د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه چرته دې په ژوند کې هم د نبی رسول الله ته ببر بیان دي کتلی چې کوم ځکه به نبی رسول الله د بصر الله خطه قتل د خپل ملامتیا د وجه د نبی رسول الله ته ببر بیان وکتلی بهر حال په لار کې ورسره دوی میلو شي د دواړه ملګری د دواړه صحابه کرام ابو سفیان او عبد الله ابن ابي اميه دوی مسلمانان شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره روان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو د رمضان المبارک میاشو پر لسم رمضان دوی روان شي وو د نبی علیہ السلام او د صحابه کرام روزه وا خو چې یو ځای ته ورسېدل نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې په خپل هم او په د صحابه کرامو باندې هغه روزه ډیره ګرانه شو ځکه یو ګرمي وا دویم جهاد ته روانو نو کمزورتیام په بدن کې راتله نو چې نبی علیہ السلام او قتل چې زما صحابه کرام د روزي د وجې نه کمزوري کیږي نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایل روزه ما تکای روزه تاسو څه کوي ما تکای ځکه حدیث مبارک کې راځي ليس من البر الصيام في السفر دا نیکی نه ده چې په سفر کې روزه ونیسي دا نیکی نه چې په سفر کې ونیسي روزه ونیسي نو نبی علیہ السلام صحابه کرام ته فرمایل په خپل روزه ما تکړه صحابه کرام ته مو فرمایل تاسو روزه څه کوي ما تکای ځکه jihad لرواني کمزوري کېږي روزه اس په نبی علیہ السلام په صحابه کرام څخه کړله ما تکړه ها د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب دا دی چې کو سفر د مشقت وي تکلیف والا سفر وي نو پای کې ته روزه خوړې شي بیا چې کله کوجه شي دا غي بسره وګرځي قضا بر وګرځي خو کو چرته سفر د آرام وي لکه نن سبا ایر کنډیشن والا بسونه دي اجازه نه دي هیڅ تکلیف پکې نه نو کو سفر د راحت وي بیا روزه نیول بهتر دی غوړه دی وجه دادا چې د روزي مبارک چې کم فضایل لیدا په نور میاشتو کې بیا نشته ځکه چې د رمضان مبارک کم فضایل دي دا په نورو میاشتو کې بیا نو اگر چې د دې روزې به تورست قضا را وګرځي خو په رمضان مبارک کې چې د روزې کم ثواب هغه خو نشته دی کنه هغه رحمتونه هغه فضیلتونه خو بیا نشته دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام روزه ما تکړه مقام مر الزهران ورته ویل شي ځکه وګت سفر دی د مدینه منورې نه چې مکه مکرمه ته ځي الله دې مونږ ټول بار بوزي ډیر لوی سفر دی نو چې کله مقام مر الزهران تر ورسېدل کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل صحابه کرام ته ویدل تاسو پړاو واچوي دلته کې ځکه شپه د دلته آرام کو ماسختن ټیمو نو چې سیدا تیاره خورش وکنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د خپل خیمو سره ورونه بلکای ورنه دی ور بلکای دا د عربو عادتو چې کم ځکه به پاړاو اچو کنه نو الته کې به د خپل خیمو سره ور بلکو یو خو پخلی مخلی به تیار ول ځاله دویم دا ور به ځکه بلکو چې د لوکی برخ وخی جو خلک ویني چې دلته قافله راغله او قافله پاتې کیږي نو خلک براغه د سره به تجارت وکړو سبای په دوی خرڅ کړو سبای د دوی نه واغستل داسې تجارتي قافلې به روانې وي نو دی ور به یو علامت په دلیل نه بخکاره شو چې پلان کې ځکه قافله د خلک براټول شو نو تجارت پالته کو شو میله به ولګېدله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د خپل خیمو سره تاسو بلکای ورونه بلکای دغلته کې مکه والا ته خو پته وا چې موږ د نبی علیہ السلام سره واده خلافی کړی دا او یو ورځ به نبی رسول الله په مکه باندې حمله کوي کو ارکله ده خپل ځان ورته معلومه چې موږ بدعهدي کړی ده نو دوی به کله کله د شپې چکر لګو چې د مدینه منورې د طرفه خو خیر ده کنه حمله ممله خو نه کیږي نو درې تنه راوتی وو یو ابو سفیان ابن حرب او دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې کسانو د مکی سردارانو دوی راوتی باري چکر وو چې یاره د مدینه منورې د طرفه خیر ده کنه چې حمله مملې خو بس دغه نه دوی چې او قتل خیمه لګیدل ورونه بلیږي دا یو بل نه تپوس کوي
وی بودیله د ابو سفیان د بودیل نه تپوس کې بودیله معلومیږي دغلته کې چېرته قافله راغلي ور بلګي خیر خو دی نو دا بودیل ورته وی دا د بنو خزاعه یو لښکر دی هغه دغلته تېرېږي د بنو خزاعه یو لښکر دی په دغې طرف باندې تېرېږي نو ابو سفیان ورته وی بودیله لږ د عقل لږ کار واخله بنو خزاعه دومره زیات دي ته خو د خیمو د ورونو ته وګوره که نه هغه دومره زیات دي دا خو چېرته ډېر خلک دی ټول ملک د اور نه ډک دی وی زه چې لږ تماشه وکړو خواله ورشو که نه چې لږ ورنږدې شو د نبي علیه السلام صحابه کرامو هغې چوکیداري کوله دا درې واړه ونیول ګرفتار یې کړو چې ونیول بس یو ابو سفیان یې ونیو دویم بودیل بن ورقه او دریم حکیم دا درې واړه ونیولو چې ونیول عباس رضی الله تعالی مسلمان شو کنه دلته سره کسان خبرې کوي څوک وي وجنو څوک وي نبی علیہ السلام خواله بیا دا خبرې ورسره کوي په دې کې دغه تیرېدو عباس رضی الله تعالی عنہ عباس رضی الله تعالی عنہ په خچره باندې سور دی نو چې خبرې واورېدې ویره دا خبرې خو د ابو سفیان دي خبرې د چا دي د ابو سفیان وای پیژندو کنه نو आवाज ورته کو نږدې ورغی اے ابو سفیان منډه کړوي عباس ته دلته وی او زه دلته ما وی وجنی ما بچ کا نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایلی اے ابو سفیان قسم په الله کو د بچ کېدو بل لاري خو زما خچر تراخې جنو اله به بچ کېږي زما خچر تراخې جا بس ابو سفیان منډه کړه د عباس رضی الله تعالی عنہ په خچر سره شاته کېناستو عمر رضی الله تعالی عنہ چې وکتل چې ابو سفیان دی تور راوي سره را منډه کړې و چې دا خو د نبی سلام د ټولو نه سخت دشمن دا دی ځکه غزوه بدر کې دی و په غزوه احد کې دی و په غزوه خندق کې دی و په ټولو جنگونو کې د نبی اسلام خلاف جنگیدل او مشري به کوله عمر رضی الله عنه چې ولیدل چې ابو سفیان لاس له راغلی دی او مسلمان شوی هم نه دی توره راواغسته او رامنډې کړې ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وی عباسه وی دا پوری هو عمر نه دی را روان وی را روان دی وی قسم په الله زما د مرګ د پاره را روان دی زما د مرګ د پاره را روان دی جو عباس رضی الله تعالی خچر په منډه کو وز عمر رضی الله پیدل عباس رضی الله په خچرو د په منډه اغسته دی نو د شاعلی وته عمر आवाज وکړو و اے عباس قسم په الله لګودري کده خو د نبی اسلام ډیر سخت دشمن دی ته زمانه چرته زغلای او کو د نبی اسلام خواله دی بوس بیا زما په لاس ناراضي ځکه چې د مسلمانېږي او نبی اسلام ول پناه ورکي خو د نبی اسلام د رسیدو مخکې لګي مال راکې چې به خپل توره لګه سړه کما عمر رضی الله عنه سي منډي وخي عباس هم په منډه غسته دي دا غیر ازغلی عمر نه ته منډي وي حتی در دې چې د نبی اسلام خواله ورسو اې د الله پاک پیغمبره ابو سفیان دی را سره نبی رسول الله والسلام ورته فرمایل ښا ابو سفیان دی او دې کم ځای وستا ملګرو گرفتار کړي دي گرفتار کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان ته ویل ابو سفیان ایمان راوړه زه درته وسم ایمان راوړه اگر چې زما ډېر سخت دشمنی اگر چې زما ډېر صحابه کرام ستاسو د لاسه شهیدان شوي دي خو اوس درلم دعوت در کوم ایمان راوړه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د زرو کافرو قتل کول دا ما ته خوښ نه دي بلکې ما ته خوښ د یو تن مسلمانېدل دي زه دا نه خوښوم چې زر کافر دی قتل شي زه ډېره مینه د دې سره لرم چې یو کافر دی مسلمان شي د دې سره مینه لرم وی ابو سفیان زه درته وایم چې مسلمان شه ابو سفیان نه مسلمانېدو انکار یې کوم هغه نور دوه ملګري چې کوم ورسره بودیل ابن ورقه او حکیم هغې خو ایمان نه راوړو خو نبی اسلام ته څنګه مخامخ شو کلمه ویل مسلمانان شو خو د ایمان نه راوړو اوس عمر رضی الله تعالی ته سیټ ته ولاړ دی توره رستلی دا وی د الله پاک پیغمبر دې نه مسلمانېږي او داسې موقع بیا نه راځي زما د تورې په حواله کا بار دا خبره کوي عباس رضی الله تعالی په عمر رضی الله تعالی په سیدی سر راوړو ګرځیدو ته عمر غلی شه کو ستا د قبیلې سره بیا بریدانه ویلی چې وجنه وای ګوره دغه تو کو کو ستا د خاندان او ستا د قبیلې سره بیا بریدانه وی چې وجنه وای خدا زمونږ د قبیلې سره د ځکه بار وای چې وجنه وای عمر رضی الله تعالی داسې عباس رضی الله تعالی کتل وی عباس وی زما پلار خطاب نه دی خطاب وی قسم په الله چې ستا په ایمان ز څومره خوشاله شوم کنه کو دومره زه د خپل پلار په اسلام هم خوشاله شوی وي
وی چې زه خبر شوم چې عباس مسلمان شو ما ته دومره خوشحالي رااله کو خطاب مسلمان شوی زما پلار زه دورونه خوشحالېدم وجه دا ده که نه چې ته د نبی علیه السلام تری او ستا په ایمان باندې نبی علیه السلام ډېر خوشحاله شو نو چې ما وکتل چې د نبی علیه السلام تره مسلمان شو او نبی علیه السلام خوشحالېده که نه وی ما ته هغه خوشحالي ډېره محبوب ده وی زما زړه خو داسې دی نور چې ته راته څه وایي نو هغه راته وایه نو زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا زما د قبیلې نه دی زه دې د دې وجې نه وژنم چې دا د نبی علیه السلام ډېر سخت دشمن دی نبی علیه السلام عباس رضی الله تعالی عنه فرمایل ای عباس د خپلې خیمې ته بوځه هلته به شپه وکړي د ابو سفیان ځان سره بوځه هلته به شپه وکړي که دا صحابه کرام یې ګورې پرېږدي نه د ده ځان سره بوځ خپلې خیمې ته نو عباس رضی الله تعالی د ابو سفیان ته دعوت ورکوي وایي ابو سفیان مسلمان شه ټول عمر مو ګټو ته او لوټو ته او بوټو ته سجدې وکړې څه یې راکړو بوتانو ته سجدې وکړو څه خو تې ومونتل مسلمان شه او تا تم پته ده چې دا رښتینی پیغمبر دی او ما تم پته ده چې زما دا وراره رښتینی پیغمبر دی ولې په ایمان نه راوړي ابو سفیان ورته په جواب کې څه وایي عباس ډېره ښه پته راته ده چې رښتینی پیغمبر دی ښه راته علم دی ولې نه پوهېږم چې رښتینی پیغمبر دی ولې ایمان نه راوړي مړه څنګه ایمان راوړم غیرت راله اجازت نه راکوي غیرت لره اجازت نه راکوي زه اوس په دې ایمان راوړم دا خلک به څه وایي زمونږ د پښتو غیرت دی که نه زمونږ د پښتو غیرت دی مړه وایي دا کروړ مې دې پسې نورې تاوان شي خو دا کار نه کومه زمونږ د پښتنو دا غیرت دی که نه ته به یو سړي ته په جرګه کې سوال کوي منت کوي دا به ورته ووایي چې لکه ستا پکې پیدره دا کار ولې نه کوي مولي صاحب د پیدې نه زما دې پسې یو کروړ نورې تاوان شي خو نه یې کومه نه یې کومه ولې نه که بس ما له غیرت دا اجازت نه راکوي نو هغه د هغې دا هغه د جاهلیت غیرت و د جاهلیت غیرت و وی ښه راته پته ده چې رښتینی پیغمبر دی رښتینی پیغمبر دی وی ایمان ولې نه راوړې مړه نه زه په دې خلکو سره سترګې څنګه مخامخ کوم چې زه په دې ایمان راوړم په دې ایمان راوړم به هر حال عباس رضی الله تعالی قایل نه کو په دې خبره باندې په دې خبره قایل نه کو چې ایمان راوړم سهار شو بیا ورسره عباس رضی الله تعالی ملګری دی وی راځه نبی علیه السلام خواله ځو خو چې څنګه را روان دی په نبی علیه السلام سترګې ولګېدې که نه نو بې اختیاره وي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ایمان یې راوړ ابو سفیان مسلمان شو چې مسلمان شو ابو سفیان عباس رضی الله عنه نبی علیه السلام تو فرمایل وی د الله پاک پیغمبران د ابو سفیان چې دی د مکې سردار دی د مکې مشر پاتې شوی دی نو دته دا فخر لږ خوند ورکوي دا خوښوي چې ما ته لکه څه یو امتیازي غونته شان وی لکه ده دا خبرو سره لږه مینه ده نو دته یو خده غونته که ورکړي چې دی پرې خوشحاله شي نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی څوک چې د ابو سفیان کور ته په مکه کې داخل شو هغه ته امن دی هغه ته څه دی امن دی دا ور نبی اسلام یو عزت ورکو که نه د ابو سفیان کور ته چې په مکه کې څوک داخل شو هغه ته امن دی هغه ته به موږ هېڅ نه وایو ابو سفیان ورته وایي د الله پاک پیغمبر زما کور خو دومره دی نه چې ټول خلک پکې داخل شي خو لږ کسان به داخل شي هغه نور به چېرته ځي نو نبی علیه السلام وفرمایل وی څوک چې حرم ته داخل شو هغه ته امن دی هغه ته به موږ څه نه وایو د الله پاک پیغمبر حرم خو هم دومره غټ نه دی ټولې مکې خلک خو پکې نه راځي ته بس خلک داخل شي نو بیا دا نورو نبی علیه السلام وفرمایل وی چا چې په ځان پسې د خپل کور ور بند کو هغه ته هم امن دی هغه ته هم څه دی هغه ته به هېڅوک نه وایي که ایمان راوړي او که نه راوړي خو چې په ځان پسې د کور ور بند کو دته به څه امن وي ابو سفیان اوس خبره لږ ټیک شو چې خلک د په ځان پسې د ورونه بند کړي که نه که ایمان راوړي او که نه راوړي ورونه دې بند شي امن به ورته څه شي حاصل شي بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام بیا نبی علیه السلام عباس رضی الله تعالی فرمایل وی د ابو سفیان یو غونډکۍ ته وخېجوه چې دا ټول صحابه کرام یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي ځکه چې هر سړی وي د قبیلې د مکې سردار ابو سفیان دی خو هر سړی د په مرګ پسې ګرځي نو یې دې غونډکۍ ته یې وخېجوه چې دا ټول مجاهدین یې ویني چې څوک ورته څه ونه وایي چې پته ورته ولګي دا مسلمان شوی دی وی ټیک شو راځه نو ابو سفیان ځان سره داسې یو غونډۍ ته وخېجو عباس رضی الله تعالی سره ودرېدو نو داسې قافلې را روانې دي یوه قافله را روانه ده د مجاهدینو د صحابه کرامو او د یو امیر د هغه جنډه نیولې ده نو دغرنګې د مهاجرینو قافله راله د شی بند کوي ما په خیال اواز کوي اواز کوي ښه د مهاجرینو قافله راله
او د هغې نه مشر چې کوم مخې ته امیر روانو هغه حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه هغه جنډه نیولې ده او شاته پسې مهاجر صحابه کرام روان دي. بل قافله د مجاهدینو داسې راله او مخکې د یو امیر روان دی سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه. دا قافله د انصار وه، انصار د مدینې منورې چې کوم صحابه کرامو دي مجاهدینو قافله را روانه وه، مخې ته یو تن روان دی جنډه یې نیولې ده سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه. خو چې دا سعد بن عباده رضی الله عنه د ابو سفیان په خوا تېرېده که نه او ده ته یې داسې وکتل، هغه ته خو پته وه چې دې سړي زموږ پیغمبر ته ډېر تکلیفونه ورکړي دي، نو په ډېر جذبه کې راغی نو چغې وویله وی الیوم یوم الملحمه، نن به د جنګ ورځ ده، د جنګ موږ به نن غوښې پرې کوو. الیوم یوم الملحمه، نن د جنګ ورځ ده، ته به ګورې چې موږ نن څنګه جنګ کوو. ابو سفیان ویرېدو، وی دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی تپوس کو وی دا انصار دي کنه، وی دا خو ډیر غصه دي، دا خو ډیر غصه دي. په دې کې قتل چې بل ډله را روانه ده، په هغه کې هغه کسان روان دي چې ټولو اسلحې اچولي بس داسې را روان دي. نو ابو سفیان داسې ویرېدو، د عباس رضی الله تعالی تپوس کوي عباس دا څوک را روان دي؟ وی دا انصار او مهاجر شریک را روان دي. نو دا خو ډیر لوی قافله نه ده، دا خو ډیر خلک نه دي. په دې کې نبی علیہ السلام هم را روان دي، په دې قافله کې نبی علیہ السلام هم را روان دی. نو چې نبی علیہ السلام داسې تېرېده که نه نو د ابو سفیان ورته آواز وکړو وی ای محمد صلی الله علیه وسلم، وی تا د خپلو صحابه کرامو ته حکم ورکړی دی چې خپل خاندانونه پې قتل کړي، د مکې خلک ټول قتل کړي. نبی علیہ السلام فرمایل نه ما خو دا حکم نه دی ورکړی چاته چې تاسو مکې خلک قتل کړئ. نو دا ما ته سعد بن عباده څه ووي؟ وی څه وي؟ وی هغه وایي چې الیوم یوم الملحمه، نن خو د جنګ ورځ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د سعد بن عباده نه جنډه واخلئ، د سعد بن عباده نه جنډه واخلئ، خیر بل چاله مو ورکوي، دا هغه قیس چې کمزوی دی غلی ورکوي، دا هغه زوی له دا جنډه ورکوي، خو د نه جنډه واخلئ، دا هغه زوی له جنډه ورکړه. نو چې کله ابو سفیان د فتح مکی په ورځ باندې چې ابو سفیان کله مسلمان شو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مخکې مکې ته ځان را ورسو، مکې ته راغی او په مکه مکرمه کې مسجد حرام ته داخل شو. هلته یو آواز وکړو وی ای د مکې خلکو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مکه مکرمه باندې حمله کوونکی دی، مکې ته را روان دی، خو مقابله ګوره هیڅ څوک ونه کوي، دغه مقابله څوک نشي کولی. وی څوک چې بیت الله شریف ته راغی هغه په امن کې دی، څوک چې زما کور ته داخل شو زه مسلمان شیم هغه هم په امن کې دی، او چا چې په ځان پسې د کور دروازه بند کړه دیم په امن کې دی. نبی علیہ السلام دته څه نه وایي، خو د نبی علیہ السلام مقابله ګورئ مه کوئ، د نبی علیہ السلام مقابله نشئ کولی. کو چا مقابله د نبی علیہ السلام په دې ورځ وکړه ځان به هلاک. ابو سفیان دا اعلان وکړ، بیا راغی خپلې ښځې لره، دا د ښځې نه هنده نوم و، هغه هنده چې کوم د حمزه رضی الله تعالی عنه په زړه باندې چکونه لګولي وو، هغه هنده د ښځه و د ابو سفیان. دی راغی وی هندي مسلمانه شه، په دې کې ستا کامیابي ده، او مسلمانه نه شوې نو ګوره بچ کېده دې نشته دی. دا بار تر ووته زما په خاوند باندې څه چل شوی، دا دې کمې خبرې کوي، دا د څه د لیونتوب خبرې شروع کړي دي. هغه ورته بس ما چې درته څه ووینو هغه مې درته وویلو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته څنګه داخلېدو نو د څلورو واړو د طرف نه کسان را داخل کړو، د یو طرف نه په خپله راغی او د دریو طرفونو نه داسې لښکرې مقرر کړي وي چې تاسو به د پلانکي طرف نه راشئ، پلانکي طرف نه. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه هم لښکرو د ته وی ته به مکې ته د لاندې طرفه را داخل شي، او هغې طرف نه یره وه د جنګ، ځکه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویل وی ته به د دغې طرف نه راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دا یې وویلو، صحابه کرامو ته وفرمایل وی هیڅ چا ته به څه نه وایئ، هیڅ چا سره به جنګ نه کوئ، خو که چېرته یو سړی په تاسو باندې حمله کوي او ستاسو سره جنګ کوي بیا به یې مقابله کوئ. دا یې ورته وویل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې مکې ته داخلیږي
انتهایی په عاجزۍ سره دی، خوشحالم دی خو انتهایی په عاجزۍ سره. ځکه هغه خبرې ټولې زړه ته راځي که نه، هغه ټولې خبرې په فکر کې راتلې چې ما سره په دې مکه کې دوی څه نه دي کړي، زه په کومه طریقه د دې مکې نه ایستلی ما، زما لورګانو ته طلاقونه دوی ورکړي دي، زما لورګانې زخمي کړي دي، بلال په سرو شګو سملولی دی. هغه ټولې خبرې ورته یادې دي او نن هغې مکې ته په غلبه باندې را روان دی. حدیث مبارک کې راځي وایي نبی علیه السلام سر داسې ټیټ کړی دی چې مکې ته را دننه کېږي او دومره په عاجزۍ سره یې سر ښکته نیولی دی. وایي د نبي علیه السلام د ګیرې مبارک ویښته چې دي که نه د اوښ د کجاوې سره به لګېدل، د اوښ د کجاوې سره د نبي اسلام د ګیرې مبارک د ویښته لګېدل، داسې سر ټیټ نیولی ډېر په عاجزۍ سره مکې ته را داخل شو. او څنګه چې را داخل شو په خوږ اواز سره په تیز اواز سره د دې آیاتونو تلاوت شروع کو، انا فتحنا لك فتحا مبینا، او د سوره نصر تلاوت شروع کو، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. دا سورت په تیز تیز اواز باندې ویل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکې ته را داخل شو، ناصافي نظر ولګېدو چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی توره چمک وي پړکېږي، داسې صحابه کرامو تورې دي دا چمک وي پړکېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد بن ولید رضی الله تعالی وغوښتو، وی خالد دا څه دي، ته خو ما د جنګ نه منع کړی، تا خو جنګ شروع کړی توره دې پړکېږي. د الله پاک پیغمبر ډېر صبر مې ورته وکړو، ډېر صبر مې ورته وکړو، ما پې حمله نه ده کړې، دوی په ما باندې حمله وکړه، زه یې نه پرېښودم. نو چې په ما یې حمله وکړه تا راته ولي چې بیا به جوابي کاروایي کوي، جو ما پې هم شروع کړه، ما پې هم شروع کړه. نو د مسلمانانو نه صرف 2 کسان شهیدان شوي او د کفارو نه 12 کسان مردار شو، نور وتښتېدل. داسې معمولي غونته کې جګړه پکې راغله فتح مکې پر باندې، نور داسې جنګ نه دی شوی. د خالد بن ولید رضی الله تعالی په لښکر باندې داسې د لوفران غونته هلکانو دوی راویځه شوي وو، په ده باندې حمله وکړه. چې حمله وکړه چې ده پې شروع وکړه، بیا به وتښتېدل، 12 کسان ترې مردار شو، صرف 2 صحابه کرام ترې نه شهیدان شو د مسلمانانو نه. نبی علیه الصلاة والسلام راغې او چې څنګه راغې نو د ام هاني کور ته لاړو، ډایرک نبی علیه السلام د ام هاني کور ته داخل شو او چې د هغې کور ته داخل شو نو 8 رکعته مونځ یې وکړو. د چاش ټیم نبی علیه السلام 8 رکعته مونځ وکړو. ام هاني ورته ویل دا د نبی علیه السلام د ترو لور او د علي رضی الله تعالی عنه خور وه. د ام هاني ورته وویلو وی د الله پاکه پیغمبره زما د خاوند 2 رشته دار دغه مسلمانان شي زما کور ته راغلي دي، زما سره پناه غستې ده او زما غرور نه دی علي اپسې توره رستلې دی چې زه یې وجنم، هغې زما سره پناه غستې ده علي وجني، زما ورور یې نه پرېږدي. نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی څوک چې د ام هاني کور ته داخل شو هغه په امن باندې دی، علي دوی ته څه مه وایه، دوی ته ام هاني پناه ورکړې ده، دوی ته څه مه وایه. نو نبي علیه الصلاة والسلام بیا حرم ته داخل شو او د خانه کعبې طواف یې وکړو او د خانه کعبې نه چې کم ګیر چاپېره 380 بوتان پراته وو، د نبی علیه الصلاة والسلام په لاس مبارک کې داسې یوه لخته وه او حدیث مبارک کې راځي وي یو بت ته به یې داسې نیوه او دا آیت به وي جاء الحق وذهك الباطل ان الباطل كان ذهوقا. دا آیت به وي او یو بت ته به یې لخته داسې مخامخ کوله او څنګه چې به ورته لخته مخامخ کړه بت په نسکور را پرېوتو. دا ټول بوتان ځمکې ته 380 بوتان ځمکې ته را پرېوتل. نبي علیه السلام یې دا لرې کړی د دې ځای نه. چې کله طواف یې وکړو بیا نبي علیه الصلاة والسلام عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه راوغوښتو. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې د ده سره به د بیت الله شریف چابیانې وي، بهرحال دغه ټایم کې لا مسلمان شوی نه و. نو بیا نبي علیه الصلاة والسلام عثمان ابن طلحه راوغوښتو او عثمان بن طلحه ته وی ماله د خانه کعبې چابیانې راکړه. چابیانې ترې واغستې او نبي علیه الصلاة والسلام چې څنګه د خانه کعبې دروازه کوله وکړه نو دننه پکې تصویران لګېدلي وو، خانه کعبه کې دننه دي کافرو تصویران لګولي وو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وی د خانه کعبې نه دننه دا تصویران لرې کوي او د زمزم په اوبو وینځئ، د زمزم په اوبو باندې وینځئ. نو خانه کعبې نه تصویران لرې کړه شو، د زمزم په اوبو باندې وینځلې شوه. نبی علیه الصلاة والسلام خانه کعبې ته داخل شو او مونځ یې پکې دننه وکړو
او چې دنه پکې مونږ کو د الله اکبر چغې ورله په هر ګوټ کې واله خانه کعبه په ګوټونو باندې وګرځیدو الله اکبر الله اکبر دا چغې واله او دو صحابه کرام سره هم دنه شو بیت الله شریف ته بلال رضی الله تعالی عنہ او اسامه رضی الله تعالی عنہ دا دو صحابه کرام سره خانه کعبه ته دنه شو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانه کعبه کې مونږ وکړو او دروازه کوله کړه بار تر و د خانه کعبه په دروازه کې ودرید نو غیر چاپیر حرم شریف مکمل دخل کوډا کو غیر چاپیر خانه کعبه نه څومره ایره دا مکمل د مکه ټول خلک راچلي درو زای ډک کړي وو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه په دروازه کې ودرید د سیده درشلی اونې وی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خطبه ویله اوګه خطبه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې دا آیتوم تلاوت کوم یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم اے خلکو تاسو د یو سړی د آدم علیه السلام او د یوې زنانه د حوا بیبي نه پیدا شوی تاسو د یو سړی اولاد یې په تاسو کې خکته او پورته نشته اوچت او کوز در پکې نشته دی ها ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نسبت باندې په تاسو کې غوره هغه انسان دی چې هغه تقوادار دی بس کو هغه د هر نسب سره تعلق ساتي الله دا نسبونه په تاسو کې د لپاره پیدا کړی چې او پیژندل شي په تاسو دا د پہچان د لپاره دا د پیژنګلو د لپاره دی په عربو کې دا عادت او جغې په دې نسبونو باندې ډیر فخر کو نو نبی رسول الله په دې آیت کې دا غیر رد وکړو په فتح پکې پر چې په نسبونو باندې ګوره فخر نشته دی فخر کو دین هغه صرف په تقوا باندې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا فرمایل وی اے قریشو ستاسو خیال چې زبردن ستاسو سره سکوما غیر چاپیر خلک ولاړ لیکنه هر سړی ته خپل ظلم رایات دی چې ما د پیغمبر سره او د ملګرو سره سکړی دي هر سړی ته خپل عمل مخې ته دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے قریشو ستاسو زما متعلق څه خیال چې زبردن تاسو سره سکوما هغه ورته وای زمونږ ته نیک روري او زمونږ نیک وراري زمونږ دا غي نیک رور زوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل فإني اقول لكم كما قال يوسف لاخوته زنن تاسو ته هغه خبره کومه چې یوسف علیہ السلام خپل ورونو تکړی و یوسف علیہ السلام خپل ورونو ته ویل ویلا تسریب علیکم اليوم تاسو ملامت نه خیر دی په تاسو باندې ملامت یا نشته دی زدر تم وما چې لا تسریب علیکم اليوم په تاسو باندې هیڅ ملامت یا نشته دی اذهبوا فانتم الطلقاء زی تاسو کورونو ته تاسو ته اسم نام تاسو آزاد یې ما سره چې هر څه کړی دي ما تاسو څه کړلای معاف کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایله بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره هغه چابیانې د خانه کعبه وی نو چې څنګه وروته نو د خانه کعبه په دې صحن کې دغلته کې حرم کې کېناستو چې کېناست د نبی رسول الله چابیانې پلاس کې داسې پلاس کې اړولې راړولې علي رضی الله تعالی عنہ پاسېدو وی د الله پاک پیغمبر دا کونجیانې مونږ لراکه خانه کعبه د چابیانې مونږ لراکه ځکه چې د حجانو باندې د زمزم کولو ابو زمونږ ذمہواری ده نو د خانه کعبه د چابیانې مونږ لراکه چې دام زمونږ ذمہواری شي دا مونږ ته حواله کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسونه ویلو د الله د طرف نه آیت نازل شو ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها امانت په خپل اهل ته واپس کوئ د الله پاک پیغمبره دا چابي چې تا د چانه غسه دا ستاسو سره امانت ته دا هغه چاته واپس کړي چې چانه دی هغه ست دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی عثمان ابن طلحه شو مال رو واړی هغه رو وختو چې راغی وی هو دا چابيانی دی والا د خانه کعبه د چابيانی والا او دا ستا سره نه دا به تر قیامت پورې ستا سره استاد اولاد استاد خاندان سره وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمای وی دا زنه در کوم دا الله درکړي دا زنه در کوم دا چا درکړي الله تبارک وتعالى درکړي الله آیت نازل کو چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وی هوندا چا بیان واخلا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کې ناشته د ماسپخین ټیم شو چې کله د ماسپخین ټیم شو د بانګونو اذانونو ټیم شو د ماسپخین د اذانونو ټیم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلال څه شو مالا بلال لګو ګورای خلک ورته بلال داده بلال روغتو وی بلال د خانه کعبه چت اوخه جو د ماسپخین اذان پیوکا ماسپخین اذان پیوکا د خانه کعبه چت اوخه جا بلال رضی الله تعالی عنہ د خانه کعبه چت اوخه تو او د ماسپخین اذان پیوکو اذان وکړو بیا چې د دې بلال رضی الله تعالی عنہ ځل چاته پوسو کو
بلاله په مدینه منوره کې خو یقینا ته د نبی علیہ السلام مؤذن ته دلته اذان کوي ٹھیک شو خو د فتح مکی په ورځ باندې ستا په وهم ګمان کې دا و چې نبی علیہ السلام به ماته و چې په بیت الله کې ته اذان وکړه بلال رضی الله تعالی فرمایي دا زما په وهم ګمان کې نه و دا زما په سوچ کې نه و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ماته و چې د فتح مکی په ورځ باندې د ماسپخین بانګ ته وایا اذان ته وکړه د ماسپخین وجه دا وه ما وی چې دلته کې ډېر لوی لوی سرداران ناست دي ابو بکر هم ناست دی عمر هم ناست دی عثمان هم ناست دی علی هم ناست دی رضی الله تعالی عنهم اجمعین نور لوی لوی سرداران د مکې ناست دي بلال خو په مکه کې د غلامۍ ژوند تیر کړی دی هغه دلته کې یو غلام پاتې شوی دی بلال ته نبی علیہ السلام څه ووایي چې راشه بلال ته اذان وکړي زما خو په سوچ کې هم دا نه وه خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انصاف چې بلال زما د مسجد نبوي مؤذن دی نو بلال به زما په بیت الله کې اذان کوي نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ د ماسپخین اذان کو کنه نو غیر چاپیره الکان هم ولاړو نو یو څو الکانو نو چې بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو نو غوي پیخي کولې د اذان نو پاره کې یو الک ابو محذوره نو چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ به اذان کو کنه نو دبم پتی زبانی د بلال رضی الله سره د پیخي به کول لکه څنګه دا واړه چیږي دغه شان پیخي ته د بلال رضی الله تعالی عنہ کولې دم اذان کو نو چې اذان ختم شو نبی علیہ السلام مال دا واړه ونیسي زما خواله راولې نو دوی ونیول صحابه کرامو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لرا واستو نو دوی داسې رپیدل ابو محذوروي ما خوي چې وس پر باندې سزا اوري خو چې کوم سزا به نبی علیہ السلام راکړي کوم سزا به راکړي کنه نو ماته نبی علیہ السلام زما आवाज پکې لک خو غونته ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې شابه دا وخت چې د کوم الفاظ ویل بیا وایا ایمان شو ولې وی چې شابه وایا وخت چې کوم الفاظ ویل وایا ما اذان شروع کو چې الله اکبر کنه ما ته چې تیز وایا زه خو یریدم په کلاره مې ما ته چې تیز وایا ما په تیز شروع کو چې الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله وی دا اذان می شروع کو چې اذان می شروع کو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لدی په دې سینه باندې لاس راو کاغو په دې سر باندې را لاس راو کاغو وی چې لاس راو کاغو ما ته چې الله پاک پیغمبر اشهد ان محمد رسول الله ما وی چې دا د الله رسول دی د الله پاک پیغمبر زه مسلمان یم دا کشان مسلمان شوم په دغه وخت کې د 14 کاله عمر بیا مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل چې د الله پاک پیغمبر د دې بیت الله شریف مؤذن ما نه جوړوي د خانه کعبه مؤذن ما نه جوړوي چې زه به د اذان دلته کوم وی نبی علیہ السلام د مکې چې کمتن گورنر مقرر کو هغه ته وویل چې ابو محذوره بدلته کې مؤذن وي اذان به دیک تر مرګه پوری ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ به دغلته اذان کړی دی خو ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا څنګه اذان کو اخ کشان اذان به کو چې کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کړی و یو ځل به په کلاروي یو ځل به بیا پسوي پتیزوي ځکه چې دې یریده کنه د په کلار قراروي وی اشهد ان محمد رسول الله نبی صلی الله علیه وسلم تیز وایا چې به پتیزوي نو دې زما اذان مم دغه شانتي دو بیا دغه شانتي اذان یو ځل به په کلاروي بل ځل به بیا پسوي پتیز आवाज سره وایلو نو تر مرګه پورې ابو محذوره رضی الله تعالی عنہ بیا د خانه کعبه سو مؤذن و دې پکې دغلت مسلمان شو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه نماز پخین مانځنه ورستو بیا طواف وکړو او چې طواف وکړو نو صفا غونډه تلا او صفا غونډه باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادرې د خانه کعبه ته مخ کو او ډیر دعاګانې اوغختي ډیر دعاګانې اوسم طریقه ده کنه الله دې مونږ ټول حج او عمره لبوزي چې د خانه کعبه نه طواف وکي کنه نو بیا به 2 رکعات مونږ وکي چې مونږ دی وکړو بیا به د زمزم او بخ ډیره وسکي نو چې د زمزم او به د اوس کلی نو بیا به صفا غونډه ته لاړ شي نو چې د صفا غونډه ته لاړ شي نو الته به ودرېږي خانه کعبه بالکل مخامخ ته داسې حجر اسود طرف بالکل مخامخ ته چې صفا غونډه باندې ودرېږي نو طریقه در الته ودرېږي او خانه کعبه ته ګور او د الله نه دعاګانې غواړه خډيري دعاګانې اوغته دا غي نورست بیا د صفا مروه په منځ کې سعی شروع کا دا اوسم طریقه ده نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د صفا غونډه تلا خانه کعبه ته مخ کو او ډیر دعاګانې اوغته
نو چې نبی علیہ السلام دعاګانې وغوښتې نو په انصارو کې یو انصاري صحابي آواز وکړو وی د الله پاکه پیغمبر خپل کلی د فتح شو خپل علاقه د فتح شوه اوس خو به ته په مکه کې پاتې شي او موږ به پرېږدي نو دا د انصار صحابه و مینه و د نبی علیہ السلام سره د الله پاکه پیغمبره تا خو خپل کلی فتح کوم مکه که نه اوس خو به ته د خپل خاندان سره دلته پاتې کېږي او موږ به پرېږدي موږ به داسې یوازې ځو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته دغه आवाज واورید کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی اے انصار ووري زما ژوند هم ستاسو زما مرګ هم ستاسو زه په ژوند باندې هم ستاسو سره ما خو زه به د مرګ باندې هم ستاسو سره ما یاره دا خبره چې انصار وورید کنه ټیک شو د هغې د خوشحالۍ صحت نه په دغه مکه کې چې نبی علیہ السلام خو موږ سره واپس مدینې منورې ته ځي ډیر زیات خوشاله شو په دې باندې انصار صحابه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیعت شروع کو د صحابه کرامو سره راتلو مسلمانې د صحابه کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرامو سره د سړو سره بیعت کو بیا د زنانو سره د بیعت نمبر شروع شو زنانه براتلی مسلمانې دي به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به بیعت کو د زنانو د بیعت دوه طریقې وي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو طریقه دا و داس یو صادر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام له وروړی شو نبی علیہ السلام به د صادر یو طرف ونیو زنانه به د صادر بل طرف ونیو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به بیعت کو یا به د پردې نه نبی علیہ السلام دی خو زنانه به د پردې نه اخواوي نبی علیہ السلام به بیعت اغستو او یو طریقه په دام ذکر شوی دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به یو لوخه د ابو روغختو پای کې به خپل لاس کې خودو بیا به غلوخه زنانه ولولې غوي په غوبو کې خپل لاسونه کې خودل عائشہ بیبي فرمایي وې پردې زنانه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس چرته په ژوند باندې نه د مسه کړي د نبی علیہ السلام د لاس مبارک سره د پردو زنانه لاس چرته نه دی لګیدل دا سینه چې زنانو به د نبی علیہ السلام په لاس کې خدا بیعت پکړه دا سینه دي شوی چرته نو بیا د زنانو بیعت شروع شو نبی علیہ السلام په زنانو په کوم خبرو باندې بیعت اغستو هغه د آیت مبارکه کې ذکر دي یا ایها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن هغه په د آیت مبارکه کې ذکر دي نو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو سره بیعت کو کنه نو د ابو سفیان خزه پکې مراله هنده پکې مراله دا مسلمانی دا خو دې په مخ باندې کپڑا چولی او پرده کړي و دا ډیره زورور زنانه او مخ پټ کړي و وی مخ زکه پټ کړي کوئی نبی علیہ السلام ز او په جندمن زما اسلام نه قبليږي ځکه چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د تر سره ډیر ظلم کړی دی ما حمزه ډیر په بی دردی باندې شهید کړی دی ما د حمزه د اندامونو نزال امیل رخ کړی او غاړې ته مې چولې غړېدلې وسره ما نو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګید چې دا هند د نبی زما اسلام نه قبلې نبی علیہ السلام نو مخ پټ کړي و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زنانو نه بیعت اغستو نو اول ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبر وکړه دا الله تبارک وتعالى سره به شریک نه جوړوي دا الله تبارک وتعالى سره به شریکو د زنانو کې دا شرک لږ زیاتی دا الله تبارک وتعالى سره به شریکو نه جوړوي هندي داغه طرف نه आवाज وکړو وی دا الله پاک پیغمبر ټول عمر مو غټو لوټو ته سجده وکړي سیر راکړلو څه شي له شرک کو نه کو نن بعدو ټول عمر خو زرونه ټیټ کړی دي نو سیر راکړي سیندي راکړي نه کو نن بعد نبی رسول الله حیران شو چې ډیره تیز زنانه ده بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایلو وی خپل اولاد به نه قتلوي خپل اولاد به نه قتلوي مونږ نه قتلو خو مونږ واړه را لوی کړه تار له په جنگونو کې شهیدا وجلوي نبی رسول الله حیران شو دا څنګه زنانه ده نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی خپل اولاد به نه قتلوي مونږ خو نه قتلو مونږ واړه را لوی کړه په جنگ بدر کې را لته مړ کړلو نبی علیہ السلام بیا ورته غوونه کو بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی زنا به نه کوي زنا به نه کوي وی د الله پاک پیغمبر چرته شریف خزي زنا هم کوي دې شرط لګول ته به ضرورت نشته دی دې ته ضرورت پاک دامن خزه او شریف خزه هم چرته زنا کوي چې ته موږ زنا به نه کوو موږ زناونه نه کوو نبی علیہ السلام حیران دي چې دا څنګه زور ور زنانه راغلي زور ته خبره کوم ما ته جواب هم راکړي بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بهتان بنه لګوي او دا ټیک خبره ده چې بهتان ډیره غلطه خبره ده هندي ورته وي دا ډیره خپل اصلاحي خبره وکړه
بهتان ډیر غلطه خبره ده، بهتان به چرته موږ په یو بل نه لګو. بیا ورته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل اغلا به نه کوئ، اغلا به نه کوئ. نو هندي ورته دای طرف نه आवाज کو وی زما خاون ابو سفیان لکشم د مال پیسې نه راکې، نو که زه په پټه داغه د پیسو نه لګزان لرالم نو د دې اجازه پي شوم د مال خرچې له پیسې نه راکې، خو که زه دغه د پیسو نه په قدر ضرورت رالم نو ماته به اجازه تي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوه شو چې هغه وی زما خاون ابو سفیان او نبی علیہ السلام پوه شو دا هنده ده دی خو مخ پټ کړو کنه، خو چې دا خبره د خلینو او ته زما خاون ابو سفیان لکشم د مال پیسې نه راکې، نبی علیہ السلام پیژنې ته هندی ته هندی یو د الله پاک پیغمبر زه هندی ما خو ځان مې زکه پټ کړو ما ته فتح د کو تاسو پیژند به ته زما اسلام نه قبلای ماستر تر سره ډیر ظلم کړی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل الاسلام یخدم ما کان قبله، اسلام مخکنی ټول ګناونه معاف کوي. خیر د چې زما تر سره ډیر ظلم کړی خو اوس مسلمان ای، اوس مسلمان ای. بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او بقدر ضرورت نزان لراغستې شي، د خاوند د پیسو نه بقدر ضرورت ډیر به نه رالي او ځان له د ضرورت مطابق سامان راغستې شي. الله. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی کته حرم تراکوش شو، دویمه خطبه وویله چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دویمه خطبه وویله په دې کې یو صحابي پاسېدو وی د الله پاک پیغمبر موږ مدینه منورې ته تللی وو او د مکی مشرکینو زمون په کورونو قبضې چولی دي، نو مال خو زما کور پکار دی، مال زما کورو پکار دی، غدي ابو سفیان خرڅ کړي په چا باندې، نو مال هغه کور پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته په غوږ کې دا خبره وکړه چې خبره ته وکړه دی غلې کې ناس اسی ونه وي. بیا مطالبه ونه کړه مې ته نه چاته پوسو کو وی ته نبی علیہ السلام په غوږ کې سوي ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غوږ کې دا فرمایل کنه چې غلې شه کو دا د پری خود الله به د دې په بدل کې تعالی په جنت کې کور درکې، خدا کور دې پری خود الله بدل په جنت کې صدر کې کور. ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي الله پاک پیغمبر دا مې پری خد خو مال په جنت کې کور، مال په جنت کې کورو. بس چې څومره مهاجر صحابه کرام هغوی دا خبره واورېده وی د الله پاک پیغمبر موږ خپل کورونه دوی ته پریښي دي، خیر دی که دوی خرڅ کړي دي کو قبضې پیچولي موږ ورته څه کړي دي پریښي دي، صحابه کرامو پرېښودل. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عامه معافي وکړه وی تاسو ټول معافي، خو یو څو کسانو چې د هغې متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی دا خو چې کم ځای ومونتل دا قتل کوي، یو څو کسان داسې دوی ته معافي په فتح مکې ورځ باندې نه وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی دوی خو چې کم ځای کې ومونتل دوی قتل کوي. په هغې کې یو د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله تعالی عنه هم موجود و. عکرمه دې موجود ګوره پلار خو ابو جهل د نبی علیہ السلام ډېر سخت دشمن، خو دا زوی هم د نبی علیہ السلام ډېر سخت دشمن و، ده هم د نبی علیہ السلام ډېر سپکاوی کو. نو نبی علیہ السلام یو څو تنه ښودلي وو وی که دا خو کم ځای ولیدل دا قتل کوي، په کې یو څوک عکرمه نو چې عکرمه دا خبره واورېده چې زما د مرګ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړی دی، دی د مکې نه وتښتېد، د مکې نه وتښتېد لاړ مدین ته، هلته کې لاړو. دلته کې ښځه چې کومه وه د عکرمه رضی الله تعالی ام حکیم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراله مسلمانه شوه، ښځه مسلمانه شوه. چې مسلمانه شوه وی د الله پاک پیغمبره زه د عکرمه ښځه یم، زما خاوند د قتل حکم تا کړی دی، کو زه هغه ته پناه ورکم زه پناه ورکولی شم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ای ام حکیم چې ته خپل خاوند ته پناه ورکوې بس زما د طرفه ورته هم پناه ده. نبی علیہ السلام اخلاقو ته ګوره که نه، تا ورته پناه ورکړه زما د طرفه ورته هم پناه ده. د ام حکیم روانه شو په خپل خاوند پسې مدین ته. هلته کې د عکرمه رضی الله تعالی تښتېده د کشتۍ ته وخت، چې کشتۍ ته وخت کشتۍ په دریاب کې اوبو راواغسته داسې بس دیکې شروع کړې په ډوبېدو شوه. چې کم د کشتۍ مانکي خلکو چغې کړې وي یا لات او منات او عزا ته یې چغې کړې، خپلو بوتانو ته یې چغې کړې. نه د کشتۍ هغه مانکي ورته وایي دی خلکو ته وی دلته کې عزا او لات او منات کار نه کوي، الله ته چغې وښئ، الله ته چغې وښئ. چې کله هم کشتۍ دا اوبه ګډه وډه راولي بیا موږ الله ته چغې وښو. نو عکرمه وایي ما په هلته کې سوچ وکړو چې دا لات او منات په دریاب کې کار نه کوي نو په وچه به څه کار وکړي، نو چې الله موږ له په دریاب کې کار کوي نو په وچه به راله نه کوي.
نو دغه پیغمبر نه بیا زه تختم چېرته خو مونږ ته دغه وایي چې یو الله رابلی الله ته منات مه رابلی وایي په کښتۍ کې مې دا قص وکړو کو الله ما ته خلاصې راکړو نو زه به په دغې پیغمبر باندې څه راوړم ایمان راوړم دا قص مې وکړو بهرحال الله دغې دریاب نه ورته نجات ورکړو وایي چې و چې تر ووتم چې کتل مې په دې کې ام حکیم راپسې راورسېدله ښځه مې راپسې راورسېده وایي ما ته وایي چې ګوره کو د دنیا بل سرتم ورسې که نه په تختیدو باندې خو د هلاکت نه نشي بچ کېدی د الله د ګریف نه به چېرته ځي راشه په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړه او زه خو مسلمانه شوم ما خو په ایمان راوړی دی تا په ایمان راوړه او ایمان درله پناه م اخېستې ده څوک درته څه ویلی شي نه راځه وی ښه اکرمه رضی الله عنه ښځې ځان سره را روان کو اکرمه رضی الله عنه فرمایي په لاره مې ترې مطالبه وکړه مسافري وه نو ما ته د کوروالي مطالبه وکړله وي دې راته وایي چې رانږدې نه شي زه مسلمانه یم او ته کافر یې ته کافر یې زما ستا میلاوېده جایز نه دي وی زه حیران شوم چې دا څنګه پیغمبر دی زما ښځې ته وګوره اوسو که نه نو به هر حال وی راورسېدو نبي علیه الصلاة والسلام خواله خو چې لا راغلي نو د هغې نه مخکې نبي علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمیل وی اکرمه را روان دی د ابو جهل زوی او مسلمانیږي نبی رسول ته الله وحی وکړه اکرمه را روان دی د ابو جهل زوی مسلمانیږي خو پلار ته ګورې بد رد ونه وایي ځکه وی د مړو چې څوک بد بیانوي نو هغې باندې ژوندو ته تکلیف میلاویږي د مړو چې څوک بد بیانوي که نه هر څومره بد سړی خو ژوندو وارثانو ته پې څه میلاویږي تکلیف میلاویږي نو اکرمه را روان دی مسلمانیږي خو هسې نه چې تاسو په دې مجلس کې د ابو جهل بد ووایئ ځکه د هغه پلار دی هغه ته پې څه میلاویږي تکلیف په میلاو شي د نبی علیه الصلاة والسلام مجلس ته راورسېدل ښځه یې پرده کړې سیټ ته ولاړه د ام حکیم اکرمه رضی الله عنه راغې وی د الله پاکه پیغمبره ته ام حکیم ته زما دپاره پناه ورکړې ده ام حکیم ما ته پناه راکړې تا ورته ویلي دي چې او پناه ورته وکړې نبی اسلام او ما ویلي دي تا ته پناه ده تا ته څوک څه نشي ویلی وی د الله پاکه پیغمبر زه راغلی یم چې ایمان راوړم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویل اسرا دی خوکه اکرمه رضی الله تعالی کلمه ویل اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه ویل مسلمان شو بیا اکرمه رضی الله تعالی فرمایل اذا الله پاک پیغمبر څومره مال می چې د الله خلاف لګولې دی کنه داغه دوچن بوز د الله فلاره کې لګو د الله فلاره کې وای لګوم او څومره چې د الله او د الله د رسول خلاف جنگیدل امکانه دومره به اوس د کفر خلاف جنگیږم او دک اکرمه رضی الله تعالی عنہ بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې شهید شو او چې کله جسم مبارک او قتل شنو د نیزو د غشو او یا زخمونه په موجود د ابو جهل زوی دی بیا مسلمان شوی دی دی وجنه یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام سلمہ رضی الله تعالی فرمایي ما ته یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ام سلمہ خبرې ما چې نه ما په خوب کې ابو جهل د پاره په جنت کې یو غونچک ولیدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې ما د ابو جهل د پاره په جنت کې یو غونچک د میوي ولیدو چې کله اکرمه مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې غونچک د میوي اکرمه دا اکرمه دا دغه زوی و دې سکیدو مسلمانی دو الله تبارک وتعالى زکه او په فتح مکی په ورځ باندې د اکرمه رضی الله تعالی د لاسه یو مسلمانوم شهید شو د کافرو کنه په یو مسلمان حمله وکړه هغه شهید کو دوه تر مسلمان شهید شو په کې یو د شهید کړي و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر راغی وی هغه پلان کې صحابي چې هغه د ابو جهل زوی شهید کو اکرمه شهید کو وی نبی علیہ السلام په خندا شو وی قاتل مقتول دواړه جنتیان دي قاتل مقتول دواړه جنتیان دي صحابه کرام حیران شو چې نبی علیہ السلام څه فرمایل مقتول خو ځکه جنتی دی چې مسلمان دی نو قاتل خو کافر دی اکرمه دی نو نبی علیہ السلام په خندا شو قاتل مقتول دواړه جنتیان دي دا ځکه چې نبی علیہ السلام فتوا او وحی ورته ملاو شوی و چې اکرمه به راځي او څه به کېږي مسلمانېږي به نو بیا اکرمه رضی الله تعالی هم د فتح مکې په ورځ باندې څه شو مسلمان شو د دې فتح مکې نه موږ ته یو لوی سبق میلاو شو سبق څه میلاو شو نبی علیہ السلام ته چې کافر څومره تکلیف رسولې دومره به موږ ته چې زموږ دشمن را رسولې د وطن نه ایستلیو لورګانې راله زخمي کړي دي ملګري راله په تودو شګو سملولي دي غلامان راله د ملګرو نه رخ کړي دي نورو ته دشمنۍ د وجې نه طلاقونه میلاو شوي دي کم تکلیف نبی علیہ السلام ته نو میلاو شوی په مکې په ورځ باندې خو چې د نبی علیہ السلام غلبه پرې راله که نه نو څه فرمایي نبی علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم په تاسو هېڅ ملامتیا نشته زه ما معاف کړی یې ما څه کړی یې معاف کړی یې
زه حیران یم په خپل حالت باندې. په جرګه کې به ته لاړ شي چا دپاره که نه سوال منت په ورته کوي، هغه درته په جواب کې څه وایي؟ الله دې فنا راکړي، الله دې فنا راکړي. کفري خبرې پکې کوي. بعضې وایي که هغه پلار مې د قبر نه راپاسې نه معاف کومه، او که د الله پیغمبر راپسې راشي نعوذ بالله نه معاف کومه. بعضې وایي که الله پکې راکوز شي نه معاف کوم نعوذ بالله. دا کېږي که نه کېږي دا خبرې؟ دا چې څوک وکړي دی دا نه وایي چې زه مسلمان یم په دې ټایم کې. ښه دې ځان ته بیا مسلمان نه وایي، دوباره دې کلمه ووایي. تلې د اسلام نه وتی دی چې الله راپسې راکوز شي، که د الله پیغمبر راشي زه دا خبره نه منم، په دې سره دی مسلمان نه پاتې کېږي. زه ورته وایم ته د الله د پیغمبر نه ډېر غیرتي. د الله پیغمبر له چې څوک راغلی ما معاف کوي، ما معاف کړی یې. په تا پسې جرګه راغلې، ستا په دیره کې ناسته ده، سوال درته کوي، منت درته کوي، ته وایي نه معاف کوم، نه معاف کوم، نه معاف کوم، ما سره دا کړي، ما سره دا کړي دي. د الله پیغمبر ډیر غیرتی دی، هغه معاف کوي. موږ دغه امتیان یو، تا پسې جرګه راله سړی معافی له راغی، ته یې مسکه معاف کا. الله تبارک وتعالی به د دې اجر درکړي، الله تبارک وتعالی به د دې بدله درکړي. الله تبارک وتعالی دې موږ د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقو باندې روان کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.